اوس پکې دا نور شیان راغلو اجراګان پکې چې وځي هغوی له چاپیانې لګوي هغې نه هم ریکارډونه کوي دا قوم خدای شرموي او داسې اجرا چې اودس به دې ورته ټینګ نه شي غټې غټې سینې او بیا خلک پې تقریرونه کوي دا اجرا دی او که نه دی دا خنثی مشکل دی او که دا خنثی مشکل نه دی دا د مسلو ځای دی دا د لیواتت او د زنا او بدکارۍ نه د بچ کېدو ځای دی لاندې تحقیقونه یې وروستو کوه چې غسل به والا څوک ورکوي خنثی مشکل دی او که خنثی مشکل نه دی په دې خبره چې د جومات کې ورسره څه کېږي راغلل د خلقو توجه نور هم په وړو خبرو راواړول یاد وساتئ مسلمانه چې تر څو پورې تاسو په دې نوکانو کې ډوب یې ملګرو مولانا مفتی منیر شاکر صاحب په ګلچاحت باندې ډېر زیات تنقید وکړو تاسو ویډیو وکته که ستاسو یاد وي ګلچاحت چې کله عمرې له لاړه نو هلته چې هغه کله عمره ادا کوله په هغه وخت کې هم ډېر زیات خلک وو تنقیدونو سره سره په عمره کې د هغې څه تنګول روان وو هغه یې داسې چیړله هغه هم په هغه وخت کې په جړا شوو ولایو راغلي وه په هغې کې جړلي او دې نه علاوه بیا مختلف قسمه پوسټونه کړي زیاتره کم پښتانه ورونه چې وو هغه د هغې سره مرسته کوله خو ځین خلک د هغې خلاف هم ډېر زیات وو د هغې نه کله پس چې پاکستان ته راغلو د 4 میاشتو تبلیغ هغه یې ولګاو نو په جومات کې چې کوم هغې یو ویډیو جوړه کړې کوم کسان چې دي هغه وله چاپي به کوله د هغې نه پس بیا داسې زیات علما وو چې په ګلچاحت باندې څه تنقید وکړو چې آیا داسې نه دي کول پکار او په جومات کې ناست یو په د هغې له داسې چاپیانې کول او مختلف قسمه خبرې پسې کولې د هغې نه پس بیا ګلچاحت چې په خپل ریاکشن کې چې هغې کم بیان وکړو چې آیا داسې حدیثونه او هر څه ورڅه هغې هم پیش کړه بیا پسې هم خلکو خبرې کولې نو اوس پسې د مولانا مفتی منیر شاکر صاحب هم بیان راغی هغه پې هم ډېر زیات تنقید وکړو ورته ویل چې آیا داسې نه دي کول پکار چې په جومات کې ناست یو بیا باقاعده چې دی هغه ویډیوګانې جوړوي خو زه هم دې تاریان یم دا خلک هغه په یوه کې هم څوک نه پرېږدي مخکې کومه زندګي چې یو کال مخکې هم پسې خلکو خبرې کولې او اوس چې کم د دین طرف ته راغل د نو هم پسې خلک هغه خبرې کوي نو تاسو ټولو ته دا یو پیغام در کوم چې یو کس هغه داسې د ګناهونو کار پرېږدي او د دین طرف ته راشي نو بیا پسې هغه داسې قسمه خبرې هغه نه دي کول پکار نو دغه ویډیو دغه معلوماتو تاسو سره هم شریک کړه امید لرم ویډیو به خوښه شوي که ویډیو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نه وي چینل سبسکرایب کړئ د داسې نور ویډیوګانو لپاره